د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لنډه پیژندنه. نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. د پلار نوم عبدالله، د نیکه نوم عبدالمطلب، د کورنۍ نوم هاشمی، د مور نوم آمنه بنت وهب، د رضاعي مور نوم حلیمه سعدیه، د لومړۍ میرمنې نوم خدیجه، د قوم نوم قریش. د زیږیدنې نیټه د ربیع الاول 12 کال 1571 میلادي کال 4 میاشت 20 تاریخ. د زیږیدنې ځای مکه مکرمه، د هیواد نوم سعودي عربستان، نژاد عرب، تر بعثت مخکې لقب رښتیا ویونکی او امین، د الهي وحیو د راښکته کېدو ځای د حرا غار. د حرا د غار موقعیت د مکې شمال غرب خواته. دنده پیغمبري، دین اسلام، د دندې موده 23 کاله، رنګ ګلګون او ځلانده، د ویښتانو رنګ تور، قد منځنی لوړ ته مایل، پزه جیګه قلمي. د میرمنو نومونه یې خدیجه، عایشه، حفصه، سوده، زینب، ام سلمه، جویریه، صفیه، میمونه. زامن عبدالله، قاسم، ابراهیم چې په کوچنیواله کې وفات شوي. لوڼې یې زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه. د اوسېدو ځای مکه مکرمه، د بني هاشمو ځای، تر هجرت وروسته مدینه منوره. تحصیلات د پیغمبرۍ تر درجې د الله جل جلاله تر نظر لاندې د جبرائیل امین په واسطه ورسول شو. د پلار مړینه د مور په نس کې د 2 میاشتو و. د مور مړینه په 6 کلنۍ کې، د نیکه مړینه په 8 کلنۍ کې. اصلي روزونکی د دې کاکا ابو طالب د واده پر مهال عمر 25 کلن او خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کلنه، د نبوت پر مهال عمر 40 کلن. د مدینې څخه مکې ته د هجرت پر مهال نیټه 611 میلادي چې د هجري قمر د اول کال سره برابر ده. لومړنی سفر د خپل کاکا سره د شام د بصري ښار ته په 12 کلنۍ کې و. د بعثت وروسته لقب خاتم الانبیاء والمرسلین. ټول عمر یې 63 کاله. د مړینې نیټه 11 هجري قمري کال د ربیع الاول پر 12 د دوشنبې په ورځ. قبر مبارکي د مدینې منورې ښار د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها حجره.